ځانګړې مرکه. د کندهار ملي تلویزیون قدرمن لیدونکو د شریعت غږ رادیو درنو اوریدونکو، زه شریعت زاد مو یو ځل بیا ځانګړې خپرونې ته هرکلی کوم. نننۍ خپرونه مو د پاکستان څخه په جبري توګه افغانستان ته راستنېدونکو کډوالو ته ځانګړې کړې ده. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت د ویان مولوي ذبیح الله مجاهد سره ځانګړې مرکه لرو. راسره پاتې شئ او په اړه یې معلومات حاصل کړئ. ښاغلی مجاهد صاحب، ځانګړې مرکې ته ښه راستئ. مننه تاسو د تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته او د شریعت غږ رادیو اورېدونکو ته د زړه له کومه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر زیاته مننه. د راستنېدونکو کډوالو په اړه باندې بېلابېلې پوښتنې دي. پیل به په دې وکړو چې د سیاسي اړخه څخه د پاکستان حکومت لخوا څخه د افغان کډوالو په وړاندې کومې جدي پرېکړې چې کېږي او په فشار باندې راوړل کېږي، په څه معنا ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دغه موضوع خو متاسفانه د ټولو نړیوالو اصولو نورمونو خلاف وه چې په دومره غټ تعداد کې مهاجرین په یو وخت لنډ وخت کې داسې حال کې چې موږ د ژمي په درشل کې قرار لرو هغه واستول سي په جبري توګه، او که نه وځي نو هغوی بیا زندان ته لاړ سي، شکنجه سي، اموال ځینې واخیستل سي، کورونه ځینې وران سي. دا د ټولو هغه نړیوالو نورمونو، اسلامي اخوت، همسایه‌توب، د ټولو نورمونو خلاف. دا باید نه وای سوي متاسفانه. خو بیا هم داسې اوس پېښه شوه. اسلامي امارت دومره وظیفه دا لري چې د دوی پالنه او خدمت وکړي او خپل مهاجرین ځای په ځای کړي، او د سیاسي لحاظ هم دومره په نظر ورکولی شي دا ظاهرا چې پاکستان کوم موضوع عنوانوي هغه دا بولي چې ګواکې دوی د خپل امنیت لپاره دا کار کوي. حال دا چې افغان مهاجرینو د پاکستان په امنیت کې مثبت رول بل درلودلی، منفي رول نه ده درلودلی هېڅکله هم. یعنې دا توجیه سمه نه ده. دقیق خپل ستونزې نه دي ارزولې زموږ په ګمان. افغانان دي چې امنیت نه خرابوي، هلته چې اوسېدلي 40 کاله دي، په نورو هېوادونو کې هم افغانان اوسېږي دي چې هېواد امنیت ته زیان نه ده اړولی. دا هم سمه نه وه. متاسفانه کېدای شي پاکستان دا پرېکړه دی او داسې پرېکړه وشي غواړي د خپل عامه ذهنیت توجه له خپلو ستونزو نه په بل لوري واړي او بل چا ته یې منسوبې کړي او ځان په دې ډول باندې له مسؤلیتونو نه وکاږي. په وار وار باندې ډېر وختونو څخه افغان کډوال همالته چې پاکستان کې اوسېږي د پاکستان د حکومت لخوا ځورول سوي دي او د دې وار ډېر په جدي توګه باندې پرېکړه سوې ده چې دوی باید راستانه شي افغانستان ته. هغه مرستې چې د پاکستان سره کېږي نړیوال لخوا څخه څه ډول بد تاثیر به د پاکستان حکومت لپاره وکړي چې دوی افغان کډوال افغانستان ته راستوي او دوی به د کوم ډول منفي تاثیر سره مخامخ شي؟ بلې دغه په کلونو باندې موده داسې تېر شوې اوس افغان مهاجرین څلته اوسېدل نړیوالې مرستې چې د مهاجرت په برخه کې دوی سره کېدي دا ډېر غټ همکاري وه د پاکستان د اقتصاد سره، د دوی له منابعو ادارو سره. دا طبیعي دغه مرستې خو به په دوی باندې درېږي. بل دا ده چې افغان مهاجرین په خپل هلته چې اوسېدل ژوند یې کاوه، هغوی په تجارت بوخت وو، هغوی په حرفتونو باندې بوخت وو، هغوی خپله بشري ځواک او قوه هلته مصرفوله. دا طبیعي ده چې پاکستان اقتصاد سره کومک او همکاري کوله. اوس نو طبیعي ده چې کله هغه تر راوځي د باندې دا پاکستان به له اقتصادي لحاظ هم ګټه نه کوي. مجاهد صاحب، د افغان کډوالو شمېر په اړه که راته ووایاست او کله چې دوی دلته افغانستان ته راځي د افغانستان اسلامي امارت لخوا څخه څه ډول خدمات ورته آماده شوي دي؟ بلې اول خو شمېر د افغان مهاجرینو هغه چې دوی یادوي په 1.7 میلیونه، یعنې 1 میلیون او لکه مهاجر اسناد نه لري، یعنې 1.5 لک حدود مهاجرین داسې دي چې هغوی د اسناد وړ دي. خو اوس خبره داسې کېږي چې هغه هم باید اخراج شي. حدود د 3.5 میلیونه موږ په پاکستان کې مهاجر لرو، داسې په نورو هېوادونو کې هم شته. خدماتو هغه تشکیل داسې دی علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله د حکم په اساس باندې یو کمیسیون درته جوړ شو. دغه کمیسیون په دننه کې بیا کمیټې جوړې شوې. دغه کمیټو وظایف بېلابېل وو، خدماتي کارونه یې کول. هغوی د ثبت و راجستر دنده لري، داسې د غذایي موادو رسېدو دنده لري، د خیمو د جوړېدو بیا هلته د میشتېدنې دنده لري، داسې د البسي او د کمپلو د رسېدو وظیفه لري. ورسره ترانسپورتي خدمات چې کوم مهاجرین راوړي له پل نه بیا هغوی خپلو ولایاتو، ولسوالیو، کلیو ته رسول، دا د ترانسپورت په وسیله باندې تنظیم شوي دي. نو په دې کې هم اسلامي امارت خپله ټوله سایه کړې، خپل امکانات یې کارولي. هماغه نهادونه او خیریه ټولنې دلته دي، هغوی کار کړی ده او همکاري یې کړې ده. او ډېره همکاري د خلکو افغان ولس او زموږ د ملي تجارانو هم وه چې هغوی دې برخه کې ډېره لویه همکاري د خپل نظام سره او د ولس سره او د مهاجرینو سره کړې.
دلته چې افغان راستنېدونکي کډوال راځي د هغوی لپاره د دایمي استوګنې لپاره د افغانستان اسلامي امارت لخوا څخه کوم تدابیر نیول سوي دي؟ ځانګړي مځکې ورکول کېږي، ځانګړي ښارګوټي جوړېږي که کوم بل پلان شته؟ یو شي ته موږ تاسې باید متوجه شو، دغه کډوال چې له ایخوا دلته راځي دوی د یو جنګ په نتیجه کې نه راځي لکه له دې خوا چې وتل چې هر شی یې پرېښودل او برباد شول ولاړل، د یو جوړ کالو سره به هلته له سره ژوند کوو، داسې نه ده. دوی هلته اوس هم ډېری خپل ځوان لري، کور لري، اسباب لري، اړتیاوې یې تر ډېره پوره دي. یو د انتقال موضوع چې یعنې انتقال چې دلته خپل کورونه لري، سیمو کې ځایونه لري، مځکې لري. یو وړه برخه به داسې وي یو ثلث دی دغه ټولو مهاجرینو چې هغوی په دغه برخو کې مشکلات ولري، مثلا ځای به سم نه لري، سرپناه به نه لري. هغو دپاره موږ کوشش کوو سرپناه جوړه سي یا مځکې ورته تشخیص کړی سي، په یو ډول د هغوی خدمت وسي. او ډېری زه فکر کوم ډېری مهاجرین چې هلته مثلا دکاندارانو، تجارانو کار یې درلود، ژوند یې درلود، هغوی بېرته په عین ژوند باندې پیل کوي دلته. د هغو دغه انتقال یو ستونزه وه، انتقال چې تر دې ځای پورې زه فکر کوم چې دغه مشکلات به ډېر لوی نه وي او دا به انشاءالله د سکتګي د مشکل باعث نه ګرځي. یقینا د خدماتو اړوند موږ ځانګړي راپور هم درلودی، موږ هلته ولیدل چې ډېر خدمات د افغانستان اسلامي امارت لخوا څخه ترتیب سوي وه. تاسو د افغان تجاران یادونه وکړله، افغان تجاران تر کومه حده او په کومه برخه کې مرسته یې وکړه؟ الحمدلله تجارانو خو دومره ډېره مرسته وکړه، خصوصا په غذایي موادو برخه کې د کمپلو رسېدلو، د خیمو په رسېدو کې او داسې د ځینو همکاریو په طبي برخو کې همکارۍ بیخي زیاتې وکړې. تر دې پورې زه ویلی شم چې موږ بولدک ته لاړو، هغه خدماتي بهیر مو ولید. د اسلامي امارت لخوا چې کوم د غذایي موادو د پخېدو د انتظام کوم کار و، تر څو ورځو پورې هغوی معطله وو، هېڅ نه و کړي، یعنې ضرورت نه ورته پېښ شوی. تجارانو په داوطلبانه شکل باندې هره شپه و غرمه و بېګا و سهار غذا رسوله. همداسې په نورو برخو کې هم دوی همکاري کوي. زموږ د ترانسپورټ په برخه کې څه افغانان چې لوی موټر لري، ټولو په دا ځان باندې لازمي کړی چې یو پیره به د مهاجرینو دپاره دوی په مفته کوي، په نورو پیرو کې هم دوی خاص د تیلو پیسې بیا غوښتي چې امارت ورکړي. دا یو لوی همکاري ده د خپل ولس سره، همدردي هم ډېره وه. نور فوقالعاده شکل باندې کومکونه چې رارسېدلي هغه هم زیات دي. نو په دې کې د افغانانو یو وحدت و تمثیل سو، یو همدردي تمثیل سو، د هر ولایت خلک راغلل دلته همکاري وکړه چې دا ډېر د افتخار خبره ده. او آینده موږ ته دا روحیه راکوي او دا امید راکوي چې انشاءالله افغانان به د یو بدن په شکل باندې د ښه ژوند په لوري باندې استوار ګامونه اخلي. مخکې تر دې چې وروستۍ پوښتنې ته راسم، یو ځل بیا هم د پولې هاخوا ته ځو. تاسو یادونه وکړه د 3.5 میلیونه په شاوخوا کې افغان کډوال هلته اوسېږي. د پاکستان دولت هغه کډوال چې غریبه طبقه وي هغوی فشار ورباندې راولي، موږ هېواد ته یې راستي، مګر هغه طبقه چې په اصطلاح هلته تجاران دي او شتمني لري هغوی ته د مهاجر کلمه نه کوي، هغوی فشار نه راولي. ستاسو په نظر باندې زموږ غوښتنه خپل افغانانو نه دا دغه خپل افغانان مخاطب کوو چې هغه سرمایه لري، تجاران دي او هلته ژوند جوړ کړی وي، دومره وخته ژوند یې کوو، نفع یې پاکستان ته رسېدل. هغو ته زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان کې امنیت هم له هغې اوس بهتره شوی ده او قیمتونه هم نازل شوي دي، ارزانه دي، له هغې نه ارزاني موجوده ده او سهولتونه هم اسلامي امارت ته ایجادوي. د یو کمیټه خاص د دې لپاره ګمارل شوې چې هغه افغانان چې هلته حرفتونه درلودل، تجارت یې درلود، دکان او کار یې درلود، هغوی ته دلته په تجارتي برخه کې په خپله برخه کې بې له تکلیفه سهولتونه برابر کړي، نه هغوی ونه ځغلي، ستړي نه کړي، په اسانه مځکې ورته برابرې کړي، په اسانه هغو ته کار. تېر ورځ موږ یو درلوده چې یو څوک کراچۍ کې ډېر غټ مارکېټونه د کاروبار درلودل، راغله په کابل کې مځکه ورته تشخیص وه چې هغوی دلته خپل مارکېټونه آباد کړي جوړ کړي. نو موږ هم هغو باندې غږ کوو چې ټول راوځي، ځکه دا یو د فشار اله غوندې استعمالېږي دا موضوع، که نن نه وي سبا بیا پکې استعمالېدلی سي. او ښه دا ده چې خپل هېواد په ابادي کې دا تجارونه سرمایه‌دارونه چې په مهاجرینو کې دي هغوی د خپل هېواد د ابادۍ په برخه کې همکاري وکړي، خپل ولس سره همکاري وکړي، هم به له ستونزو نه خلاص وي، هم به پاکستان هغه ویر او تشویش چې لري هغه به هم رفع. ډېره مننه. لا هم کومې ستونزې شته په دا برخه کې او تاسو افغان کډوال ته څه ډول ډاډ ورکولی شئ چې دلته به نور هم ډېر ښه ژوند ولري او د کومې ستونزې سره ونیسي؟ اول خو به زه تاکید کوم چې افغانان له دې خوا نه په جنګ او ستونزو کې تللي وو، له دې خوا نه چې راځي افغانستان یو ارام هېواد ده، امنیت ته راځي، نو موږ اطمینان ورکوو له امنیتي لحاظه به دوی بشپړ مسؤونه وي. دوم داسې د خپل هېواد د ابادۍ په برخه کې به دوی سهم اخلي، خپل هېواد به ابادوي. درېیم دا چې ژوند په ټولو سهولتونو کې انشاءالله دلته اسلامي امارت دوی ته خدمات مهیا کړي دي. کوشش کوو چې دوی ته که هره برخه کې دوی ستونزه لري هغه ورته حل کړو. که محصلین راځي د تحصیل زمینه ورته مساعده کړو، او که ډاکټرانو، انجینر صاحبانو، نور داسې څوک راځي چې هغه حرفې لري هغوی ته په خپله برخه کې د خدماتو زمینه مساعده شي. حتی که دهقانان راځي د هغو دپاره د مځکې تجاري سیستم برابر شي، ورسره هغه افغانان چې هغوی
تجارتي برخه کې ستون کار کول غواړي په هر څه کې جای ورته برابر موږ به انشاءالله د ټول امکاناتو سره د خپل امکاناتو به استفاده کوو د خپل افغان مهاجرینو وروڼو په خدمت کې به یو او ولس هم دغه اراده لري نظام مو هم دغه اراده لري چې د دوی خدمت به کېږي او دوی ته به په خپل هېواد کې د بشپړې مشتدلې زمینه مساعد دي. ډېرې زیاته مننه. د کندهار ملي تلویزیون درنو لیدونکو ځانګړې خپرونه مو پر دې ځای پای ته رسېږي. تر بیا چې زه شیرزاد مرکلی کوم ښه وخت ښه چای. ځانګړې مرکه